السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو نه چې کم تصویران ډیلیټ شوي وي هغه تاسو بیرته څنګه رافیده کولی شئ دا طریقه در زده کوم. ګورئ د دې په سلګونه په زرګونه طریقې شته. کله چې تاسو نه په موبایل کې تصویران ډیلیټ شي د هغه بیرته رافیده کولو. خو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کوم چې دا به 100% کار کوي. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په روپیو میلاویږي، خو د دې ډاونلوډ کولو طریقه د ویډیو په آخر کې زه تاسو ته در زده کوم چې دا اپلیکیشن تاسو بالکل مفت څنګه ډاونلوډ کولی شئ. ډیر زیات زبردست اپلیکیشن دی. په ډیر کم ټایم سره تاسو کولی شئ چې کم تصویران تاسو نه ډیلیټ شوي وي نو هغه به تاسو څنګه بیرته خپل موبایل ته رافیده کوئ. هغې که څومره ټایم وتلی وي خو چې ستاسو موبایل نه هغه تصویران ډیلیټ شوي وي بالکل تاسو کولی شئ چې بیرته رافیده کوئ. بس دا ویډیو تاسو تر اخره وګورئ تر څو په طریقې باندې صحیح طریقې سره پوهه شئ. زه به کوشش وکړم چې د اپلیکیشن لینک تاسو ته په اولني کمنټ کې هم درکړم. کله مو چې په لینک باندې کلیک کړو بیا به دا اپ څنګه ډاونلوډ کوئ. ګورئ د دې اپ ډاونلوډ کول مهم دی ستاسو لپاره. کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ شي نو بیرته په دې باندې تصویران رافیده کول ډیر آسان کار دی. ما سره د ویډیو تر اخره وګورئ تر څو په دې باندې زه تاسو A to Z پوهه کړم چې دا تاسو څنګه کولی شئ. ورځو همدې طریقې ته چې موږ تاسو څنګه ډیلیټ شوي تصویران په خپل موبایل کې بیرته رافیده کولی شو. دوستانو انشاءالله روانو ویډیو کې به زه تاسو ته د ویډیوانو ستاسو په موبایل کې نمبر کم شیان چې تاسو نه ډیلیټ کیږي هغه تاسو بیرته څنګه رافیده کولی شئ په هغه باندې به هم درته ویډیوانې جوړوم. تر ټولو مخکې دوستانو له دې څخه تاسو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. د ویډیو هم ضرور لایک کړئ. دوستانو همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. که چېرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ. دا په دې آل باندې کلیک کړئ. دوستانو ګورئ د تصویرانو بیرته رافیده کولو لپاره به تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو طریقه زه تاسو ته درښیم یا د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې ملاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو آن کړو ګورئ دلته کې تاسو ته دا بټن درکوي. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سټارټ په دې باندې کلیک کولو سره بیا تاسو ته وایي ګو ټو سیټینګ. ګورئ کله چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ نو په دې باندې به تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. نو اوس دوستانو په دې ګو ټو سیټینګ باندې کلیک کوو. په ګو ټو سیټینګ باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې په دې طریقې سره دا بټن راځي. دا به تاسو ورته آن کړئ. زه اوس تاسو ته درښیم په دې باندې کلیک وکړئ. دا به آن شي. هغې وروسته بیک بټن سره تاسو بیرته همدې ایپ ته راشئ. اوس دلته کې که تاسو ته ښکاري دا سکینینګ سټارټ شو. تاسو ته وایي چې ستاسو څومره تصویران چې په دې موبایل کې ډیلیټ شوي وي هغه درښیي چې 156 350. په دې طریقې سره که چېرته تاسو زرګونه تصویران هم ډیلیټ کړي وي بیرته رافیده کولی شئ. کله مو چې دا بیرته رافیده کړل ګورئ په دې کې چې کم دی دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ چې ټول سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته دا ټول ګیلري ته سیو کړئ. د دې لپاره ګورئ دلته کې 3 ټکي درکوي. په دې باندې به کلیک وکړئ. سلیکټ آل درکوي. په سلیکټ آل باندې چې کلیک وکړئ دلته کې د ریکوري بټن درکوي. په دې ریکوري بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دا ټول تصویران ستاسو موبایل ته چې کم دی ډاونلوډ شي. خو زه اوس تاسو ته د یو تصویر ډاونلوډ کولو طریقه در زده کوم. ګورئ دا چې کم دی دا زه د سلیکټ کول ټول ختموم. هغې وروسته یو تصویر مثلا ما دا تصویر سلیکټ کو یا تاسو ټول تصویران سلیکټ کړل نو دلته کې تاسو ته ریکوري بټن درکوي. اوس په دې باندې سکینینګ شروع دی تر 900 پورې دا د تصویران چې موږ په موبایل کې ډیلیټ شوي دي بیرته راپیدا شول. په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ چې څومره تصویران وي هغه ټول بیرته رافیدا کړئ. بس تاسو ورته انتظار وکړئ دا سکینینګ چې پوره شي نو ستاسو تصویران چې کم دی دوستانو هغه به ټول راپیدا شي. هغې وروسته تاسو بیا لاندې تلا شئ. هغه تصویران کتلی شئ. کم مو چې خوښېږي سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته دلته کې د ریکوري بټن تاسو ته درکوي. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړو ګورئ 3 اپشن درکوي. تاسو په منځني اپشن باندې کلیک وکړئ. منځني باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته وایي چې کمې فولډرې ته دا تصویران ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه فولډر چې کوم دی تاسو سلیکټ کړئ. د سلیکټ کولو وروسته په یوز دیس فولډر باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا بټن دی. په دې بټن باندې موږ کلیک کوو. بیا دلته کې په علاوه باندې کلیک کوو نو زموږ دا تصویر چې کوم دی زموږ ګیلري فایل منیجر ته سیو شو. اوس د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو ته ورځو. ګورئ د دې اپ ډاونلوډ کولو طریقه تاسو ته ضروري ده چې دا تاسو زده کړئ.
د دې لپاره به تاسو لاړ شئ یو بروزر ته. ستاسو په موبایل کې که کروم بروزر وي که کوم بروزر وي هغه بروزر ته به تاسو لاړ شئ. بروزر ته د تلو وروسته ګورئ ګوګل سرچ کړئ. ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ APK APKSHARP. دا مو چې کله ولیکلو دا ویب سایټ به درته راشي. تاسو ته به ښکاري په دې ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو په دې سرچ کې پټو ریکوري ولیکئ. پټو ریکوري سره دوستانو دلته کې تاسو ته به ښکاري پټو ریکوري چې په سرچ کې ولیکئ سرچ وکړئ. په دې کې دا دوه اپ راځي. نو د دې دواړو اپ په تر کولی شئ خو ما چې کوم اپ در وښودو ګورئ دا دی. دا تاسو بالکل مفت کولی شئ چې له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو ګورئ چې دا اپ آن کړو د اپ کې لاندې راشئ ګورئ دلته کې ډاونلوډ بټن درکوي. په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. په ډاونلوډ باندې کلیک کولو سره بیا تاسو نه 15-14 سکنډه انتظار غواړي. کله چې تاسو دې ته د سکندونه انتظار وکړئ نو بیا تاسو ته دوه د ډاونلوډ بټن درکوي. که چېرته تاسو غواړئ دا اپلیکیشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ خو پلی سټور کې په روپو دی. که چېرته تاسو غواړئ چې دا تاسو مفت خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ نو په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا ډاونلوډ دی. په ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړئ دا اپ به تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو بیا به تاسو کولی شئ چې ستاسو پخواني ډیلیټ شوي تصویران بیرته پیدا کړئ. که د ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.